خوست کې د زده کوونکو له لوري د هنري او طبي موډلونو یو ورځنی نندارتون کې بېلابېل جوړ شوي هنري او طبي موډلونه نندارې ته وړاندې شول. یاد پروګرام د استاد حکیم تڼیوال پارک کې د خیرالبیان په نوم یوې لیسې له لوري جوړ شوي او هم مهال پکې لایق زده کوونکي وستایل شول. په بېلابېلو مضامینو کې موډلونه جوړ شوي دي چې په د کیمیا په برخه کې، بیولوژي په برخه کې، هنري او حرفوي زده کړو په برخه کې د زده کوونکو له لوري بېلابېل موډلونه جوړ شوي دي. همدغه زده کوونکي چې موډلونه یې جوړ کړي تشویق شي او ترڅنګ یې هغه زده کوونکي چې په خپلو ټولګیو کې لومړی، دوهم او دریم مقام راغلي هغوی هم تشویق شي. بیا هم له ټولو والدینو هیله کوو چې خپلو بچیانو په روزنه کې د ښوونځیو د مدیر صاحبانو د ښوونکو سره مله پاتې شي تر څو همدغه زده کوونکي راتلونکي کې د هیواد جوړونې لامل شي. بلخوا زده کوونکو پر والدینو د دې غږ وکړ چې خپل ماشومان په ښوونځیو کې شامل او له دې لارې خپله کورنۍ او ټولنه د نیکمرغۍ خواته سوق کړي. د ټولو والدینو او د ټولو څخه دا هیله ده چې ټول زده کوونکي په ښوونځي کې شامل کړي او د افغانستان ډېر زورېدلی کړېدلی وطن دی، باید د افغانستان لپاره خدمت وکړي. زه غواړم د نورو ماشومانو لپاره چې په زده کړو کې نوره هڅه هم وکړي چې بریالي وي. د مراسمو په وروستیو کې پر لایقو زده کوونکو د ستاینلیکونو ترڅنګ تیار شوي مډالونه هم وویشل شول. همداراز هغه ښوونکي هم وستایل شول چې غوره تدریسي خدمات یې ترسره کړي وو.